هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي کله چې د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې فرمایي وانذر عشيرتك الاقربين چې دا د سوره الشعراء 214 نمبر آیات دی یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم ستا نږدې خپلوان له الهي عذاب وبېروه نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قریش راوغوښتل کله چې خپل قوم او کورنۍ سره یو ځای کړل نو یې عام او خاص ته وفرمایل اے د کعب ابن لؤی اولادې خپل ځانونه په خپله له اوره خلاص کړئ اے د مره ابن کعب اولادې خپل ځانونه په خپله له اوره وساتئ یا بني عبد شمس خپل ځانونه له اوره خلاص کړئ یا بني عبد مناف خپل ځانونه په خپله له اوره خلاص کړئ یا بني هاشم خپل ځانونه له اوره وساتئ یا بني عبد المطلب خپل ځانونه په خپله له اوره وساتئ یا فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله وسلم خپل ځان په خپله له اوره خلاص کړه زه د الله جل جلاله له طرفه ستاسې دپاره د هیڅ شي مالک نه یم هیڅ شی زما په اختیار کې نه دی نو که د قیامت په ورځ یو چا خپلو دوستانو یا خپل قوم او قبیلې ته فایده رسولی سوای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به خپل اهل یا خپل قوم ته فایده رسولی وای خو په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي فإني لا أملك لكم من الله شيئا زه د الله جل جلاله له طرفه ستاسې دپاره د هیڅ شي مالک نه یم خو د ګناهکارانو دپاره شفاعت کول بیا بله خبره